د حکومت حوصله بالاخره علیپور ته ختمه شوه او اقدام یې وکړ. اشرف غني او حمدالله محب څنګه د علیپور په اړه خوله خلاصه کړه، څنګه یې د کمانډي سرتیرو غچ اخلي، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. حمدالله محب وایي د طالب او علیپور توپیر نشته. وروسته له هغه چې د افغان ملي پوځ یوه چورلکه د میدان وردګو ولایت کې ولوېده او پکې 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په هکله یې زیات شمېر غبرګونونه راوپارېدل. تازه د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې علیپور جنایتکار دی. حمدالله محب نن یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې د علیپور او طالب هیڅ توپیر نشته او په اړه به یې ډېر ژر اقدام وکړو او په وړاندې به یې ودرېږو. محب وویل هر څوک چې پر افغان ځواکونو باندې برید کوي د هیواد دښمن دی او د همدې ځواکونو په مټ به خورا سخت وځپل شي. د هیواد د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې د علیپور او طالب فرق نشته او غیر مسؤل وسلوال به د خپل عمل ځواب وویني. تېره ورځ د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا هم ویلي و چې د بهسودو د پیښې عاملین به خپله سزا او ځواب وویني. افغان ولسمشر اشرف غني هم د بهسودو ولسوالۍ پیښې په اړه وویل چې بې تفاوته نه پاتې کېږو او د دې پیښې عاملینو ته به سخته سزا ورکړو. د بهسودو پیښه کې د افغان ملي ځواک 15 سرتیرو او 4 کسه د الوتکې عملي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې الوتکې پیلوټ محمد رحیم کریمي نومېده چې موده وړاندې د خپلې الوتکې په وسیله د 400 بستریز روغتون باندې د برید پر مهال ګڼ شمېر هیوادوال ژغورلي ول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.